د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو هیله ده ټول به روغ او جوړ د صحت په کالۍ کې وئ. تاسې پوهېږئ چې مونږ چېرته راغلي یو، هغې دوو خویندو ته راغلي یو. کومې خویندې چې تاسې شاید موږ سره په دا څنګ کې ویډیو کې ګورئ چې باران کې جم په سر باندې ناستې وي، یخ و هغه ماشوم داسې لړزېدلو. ویډیو شاید څنګه تاسې ګورئ موږ سره. هغې سره بعض ورونو همکاري کړي، نغ کومکونه یې کړي، خوراکي مواد کومکونه یې کړي، هغه موږ ورته سپارو. موږ سره اوسئ. ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان. قدرمن لیدونکو لومړی دوی دپاره موږ خوراکي مواد راوړي دي. تاسې یې ګورئ، 2 توډۍ وړۍ دي، 2 بشکې غوړي دي، 2 توډۍ وریجې دي، نور به سره هر رقم دغه د روژې چې شی دي هغه موږ سره تیار کړي دلته موجود دي. دوی ته دغه د موږ وسپارل. هغې تر څنګ چې بعض وروڼو نغ کومکونه کړي دي هغه هم حسابوو، دوی ته یې سپارو. موږ سره اوسئ. د خوشحالۍ ځای دی چې هغه 2 خویندې چې په جم کې ناستې وي، یخ و، دوی سره همکاري وشوه. دغه ماشوم یخ داسې لړزېدو. خورې دا همکاري سره وشوه، څومره خوشحاله یې تاسې؟ موږ داسې خوشحاله یو وروره، بې اندازه خوشحاله یې. کولار نه موږ خلاص شو، بیا داسې خوشحاله یې خو څوک خپل ورور پلار نه خوشحال نه یې. موږ تاسو نه خوشحاله یې. چا کومک ورکړی دی، خدای ده دی هم خدای آباد کړي، خدای تاسې هم آباد کړي. او ورونو چې همکاري کړي، نه کومکونه یې هم کړي، هغه هم درته سپارو. یو ورور چې موږ سره ډاکټر ورور 3000 افغانۍ کومک یې کړی و، هغه هم درته وسپارو. یو د دې 2 د دې 3 زره دغه ډاکټر ورور کړی و. یو بل ورور سوال ورور هغې 10,000 افغانۍ کومک کړی و چې هغې باندې موږ مواد اخیستي. او جمله کومک چې دوی سره شوی 38,000 افغانۍ کومک ورسره شوی چې دا هم ورته شمارمه. خوراک څښاک او شهوتونو دا څرګند حکم د قرآن دی. 15,000 افغانۍ دغه شولې، 3,000 افغانۍ هغه دي، 38,000 افغانۍ خورې دغه نه کومک هم درته وسپارل شو. هغه د خوراکي مواد شول. بیا هم له هغه وروڼو او خویندو نه چې موږ سره یې د دوی لپاره کومک کړی و، ځانګړې مننه کوم. کور مو خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ، الله دې پوره پوره اجرونه درکړي. خورې څه ویل غواړې هغه خلکو چې کومکونه او مرستې یې کړي دي؟ تاسې ګل وروره، خدای دا آباد کړي، خدای تاسې هم آباد کړي، خدای هر مشکل نه وساتي. موږ دعا کوو، په المونځ کې دعا کوو، ماښام دعا کوو. موږ د وتور سره یو وس نه لرو، کاریګر نه لرو. موږ د دې مجبورۍ نه خلاص شو. هر مشکل نه خدای وساتي، خدای تاسو آباد کړي. خوشحاله اوسئ خورې. کور مو ودان. لیدونکو له تاسو نه هم ځانګړې مننه چې تاسو موږ سره همکاري کړې، مرستې مو کړې دي. الله ته اجرونه درکړي. تاسې مرستې موږ په مستقیم ډول تر داسې بېچاره او بېوسو خلکو رسولي دي چې بوکرۍ شاید تاسې وګورئ چې 3 رنګه ده، 1 2 3 رنګه برقه یې اچولي. بېچاري ده، بېچاري سخته ده. الله دې رحم وکړي. د دوی حق دوی ته مو وسپارلو. الله دې قبول او منظور کړي د تاسې نه. الله دې موږ ته اجرونه راکړي دغه ستړیاو. خورې هلته دې څومره یخ کېدو ته چې هلته جم کې ناسته وې؟ خو موږ خو ډېره په تکلیف ولته جم کې، ځکه هلته خو ناسته وو چې بیخي کوم چې موږ حالت خرابه شي. زه خپله مریضه وم، نو هغلته خو مجبوري لاسته موږ تلله، که مجبوري مو نه وه هغلته خو مو تلل نه وه. یعنې سخته وه هغه ورځ به موږ ته چې ډېره یخه مو وه، ډېره باران او باران ته موږ ناسته وو. ورور به دې زړه درد نه کوله د ځان سره کېنولی و؟ ورور چې خو په کور کې څه شی نه وه، نه روژه ماتې وه، نه دومره وچه مړۍ وه چې موږ هغه سره خپل روژې وکړو. نو دومره پیسې هم را سره نه وه، بې ځکه که چېرې مجبور نه وه دومره باران کې، دومره سخته ورځ کې موږ هلته ناسته نه وه. څوک د مستي نه هلته نه کښېنوه، څوک مجبوري نه کښېنوي. شکه زموږ خویندې ډېر غیرتي دي، رښتیا هم هېڅکله هم د کوره نه ووځي، خو مګر چې مجبور شي نو د مجبورۍ بیا هر څه کېږي. باید جم ته هم ووځي، باید هر څه وکړي، که کار وي او که نه وي. خېټه ښې غواړي، ماشومان ښې غواړي، نو مجبوري سخته ده. مجبوري ډېر سخت دی وروره. اوس خپل عملیات کېږو، نور مشکل لرم وروره. اعصاب مې جګي، فشار مې زر زر جګېږي. ډاکټران وایي که ته عملیات کېږي پاکستان ته راشه. زه دومره خرچې نه لرم، پیسې نه لرم. کېدای شي دا زما پیسې نور خپل په عملیات کې خرچ شي. مجبورۍ مې ډېر سخته دی وروره. اوس هم دومره دوایي مې په کور کې شته، نیمه مې ډاکټر نه په قرضې مې راوړي دي. خو سره کم کو مجبوري سخت، استر زمین نه وي، کاریګر سلای نه وي، هر شی کېږي، د مجبورۍ لاس نه کېږي وروره. بیا هم شکر دی که داسې پښتانه ورور لرو، خپل خاور نه دی، خپل وطندار دی. شکر دومره مونږ عزت ورکوي، دومره مونږ ته قدر ورکوي، دومره مونږ ته همکاري کوي. بیا خدای هر مشکل نه وساتي الله تعالی. خدای هیچ مسلمان
بی پرده نکی بی عزت نکی ورورونه خدای تاسو کامیاب کی سربلند کی الله تعالی امین سخت مشکل لرم وروره امین الله دې رحم وکړي خدای پاک دې بیا موږ ناړ کوي چې ویډیوګانې و خدای د غربت ختم کړي په افغانستان کې دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې خدای دې په ټول افغانستان کې غربت ختم کړي او بیا موږ اړ نه وو چې ویډیوګانې وکړو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وه راوړی رمضان دی د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان دی تشریف راوړی رمضان